د افغانستان اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی ننګرهار ولایت ته د خپل سفر په دوهم ورځ نن سهار په جلال آباد ښار کې د ننګرهار له ولسوالانو سره په شاهي ماڼۍ کې وکتل. د غونډې په پیل کې نعمت الله نورزي د نورو ولسوالانو په استازیتوب له افغان طالبانو سره سولې ته د چمتووالي لپاره د یو اړخیز اوربند د نوښت په خاطر د جمهور رئیس قدرداني وکړ. ویل تاسو یاست چې نړیوال اجماع رامنځته کړه او ټوله نړۍ مو په دې قانع کړه چې د افغانستان جنګ ناروا دی. نوموړي د ښوونځیو د ودانیو او څښاک اوبو د نشتوالي، د ښوونکو د کمبود، په ځانګړو امتیازاتو لرو پرتو ولسوالیو ته د ښځینه ښوونکو د استولو، د بندونو جوړولو، کابل جلال آباد او جلال آباد تورخم د لوی لارو د چارو د پیلولو، د ځنګلونو د ساتنې او د احیا لپاره د تشکیل د ایجادولو، له نشې توکو سره د مبارزې په برخه کې د معیشت بدیل او په ولسوالیو کې د سترو او کوچنیو پروژو د تطبیق په خاطر سکتوري وزارتونو ته د جمهور رئیس د لازمو لارښوونو غوښتنه وکړه. نورزي د ولسوالیو د درجو د ارتقا، د سید جمال الدین او تورغر په نامه د ولسوالیو ایجاد، د ځینو ولسوالیو ودانیو د جوړولو، ولسوالیو لپاره د معلوماتي ټکنالوژۍ د اسانتیاو او نورو برخو کې خپل ستونزې او وړاندیزونه له رئیس جمهور سره شریک کړل. جمهور رئیس غني د اوربند په موده کې د ننګرهار والي او ولسوالانو د ښه مدیریت او په دې پروسه کې د فعال ونډې اخیستو مننه وکړه. ویل موږ اوربند د علماو د فتوا په اساس وکړ او ولسونه هم د تیر په هیر او راتلونکي ته د پام په خاطر طالبانو ته د اوربند په ورځو کې غېږې ورکړي. د هیواد جمهوریت زیاته کړه هر څوک چې د حکومت سره له مخالفت لاس اخلي او دولت ته راځي هغوی افغانان دي او موږ ټول افغانستان ته مسؤل یو. ولسوالان د حکومت او ولس ترمنځ د وصل وسیله او پل دی. تاسو باید ولسونو ته دا واضح کړئ چې غوښتنې پر وخت او امکاناتو ته په پام ترسره کیږي. محمد اشرف غنی وویل ولسواکي په تاسو پورې تړلې ده او باید د ولس په نفس پوه شئ. هغه ستونزې چې په تدبیر حلېږي باید په قوه حل نشي. جمهور رئیس غني د امنیت د ښه والي په برخه کې له ولسوالانو څخه د واضح طرحو او وړاندیزونو د جوړولو غوښتنې ترڅنګ وویل د لوی لارو او نورو پروژو د عملي کولو په برخه کې باید چې د پروژو په تطبیق کې خپل هر اړخیزه همکاري وکړي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس د خپلو خبرو په پای کې وویل ولس اصلاحات غواړي او د اصلاحاتو د راوستو په برخه کې د زورواکانو او غاصبینو په ګډون هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکوو چې پر وړاندې خنډ شي.